ځکه هغوی د خپل ژوند په ارزښت باندې پوه شوي دي. په لنډ عمر کې د دین لپاره د اسلام لپاره دومره کارونه کړي دي چې تاریخ سلګونه کاله د هغوی یاد ژوندی ساتي. او داسې کسان هم شته چې له مړینې وروسته د هغوی نومونه د تاریخ له مخې څخه محوه کیږي او لرې کیږي، ځکه هغوی د وخت په ارزښت باندې نه دي پوه شوي. خپل وخت او خپل عمر د دین او د اسلام په خدمت کې نه دی تیر کړی، نو د هغوی د مړینې نه وروسته د هغوی نومونه د تاریخ له پاڼو څخه محوه کیږي او لرې کیږي. او په دې باندې پوه شئ چې د عمر ارزښت د ژوند په کلونو نه دی، بلکې د عمر ارزښت په هغو سترو کارونو دی چې سړی د خپل ژوند په اوږدو کې ترسره کوي. زموږ مسلماني باید داسې وي چې په خپل لنډ عمر کې د الله د دین لپاره او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دین لپاره خدمت وکړو. هغه مسئولیت چې یو مسلمان په اسلامي ټولنه کې د خپل مسلمان امت تر مخه لري هغه باید ادا کړي. تاسو ګورئ اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه په 19 کلنۍ کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لخوا څخه د لښکر قمندان ټاکل کیږي. هغه هم داسې لښکر چې په هغه لښکر کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سترو اصحابانو شتون درلود. د بخاري حدیث دی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د اسامه د شخصیت په اړه فرمایي هغه د قمنداني لپاره پیدا شوی دی، یعنی د هغې وړتیا او توان لري. ګورئ هغه په خپل لنډ عمر کې داسې کارنامې پریښي چې تاریخ سلګونه کاله د هغه یاد ژوندی ساتي. همدارنګه سلطان محمد فاتح 23 کلنۍ کې وکړی شول چې د قسطنطنیې ښار چې د مسلمانانو په مقابل کې له ځان څخه زیات مقاومت ښود فتح کړي. تر اوسه پورې د سلطان محمد فاتح نوم د تاریخ په پاڼو کې لیکل شوی او ژوندی دی. ستر صحابي حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه په 30 کلنۍ کې د اسلام په دین باندې مشرف شو او په 30 کلنۍ کې هغه وفات شو. د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په اړه فرمایلی دي د الله رب العزت عرش د سعد بن معاذ د مرګ لپاره په لرزه راغی. د مسلم حدیث دی. کومو کسانو چې د حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه جسد په کټ کې ایښی و او قبرستان ته یې وړه، هغو د سپکوالي احساس وکړه چې دا کټ خو ډېر سپک دی. بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایه هغه په رښتو یې وړه. نو ای سعد بن معاذه پر تا دې سلام وي، څرنګه دې وکړی شول چې په 7 کاله موده کې دغسې مقام په اسلام کې خپل کړي. په ډاډ سره هغه له هغې لنډې مودې څخه غوره ګټه اخیستې او د هغې یوه شیبه یې د الله رب العزت د دین له لارې څخه پرته په بل څه کې نه ده تیره کړې. نو راځئ د وخت په ارزښت باندې پوه شئ، د خپل عمر په ارزښت باندې پوه شئ، د خپلې ځواني په ارزښت باندې پوه شئ. ځان او د خپل عمر د الله په دین کې مصرف کړئ تر څو په تاریخ کې د ستاسو یاد په سلګونو کلونو پورې ژوندی پاتې شي. امام نووي رحمه الله د ریاض الصالحین د کتاب مؤلف هغه په 40 کلنۍ کې وفات کی. د واده فرصت نه پیدا کیږي. پوهیږئ ولې؟ ځکه چې تل په علم ښودلو بوخت و او په هغه لنډ عمر کې 500 توکه کتابونه تالیف کړل او ویې لیکل. آیا تاسو پوهیږئ چې امام نووي رحمه الله خواړه څنګه خوړل؟ هغه وایي په الله قسم تر څو چې لږې او بېخوبي له پښو غورځولی نه وم هیڅکله مې نه خوړل او نه مې خوب کوه، ځکه چې هغه د خوراک او د خوب لپاره وخت نه درلود. یو ځل د امام نووي رحمه الله مور امام نووي رحمه الله ته آواز وکړه چې زویه د ماښام ډوډۍ تیاره ده، راځه ډوډۍ وخوره. امام نووي په ځواب کې ورته وویل مورې زه په درس کې بوخت یم، او په آرامي سره مړۍ مړۍ ډوډۍ د هغه په خوله کې ورکوي او هغه همداسې په درس او په لوسته کې بوخت دی. د سهار د مانځه په وخت کې چې د امام نووي رحمه الله کار پای ته رسیږي او وایي مورجانې ډوډۍ چیرته ده څو هغه وخورم. د امام نووي رحمه الله مور امام نووي ته ځواب ورکوي زویه هغه مې پر تا وخوړله. هغه ستر امام رحمه الله وایي په الله قسم دومره په خپل کار کې سرګرمه وم چې په دې نه یم پوه شوی چې څرنګه زما مور په ما باندې ډوډۍ خوړلې ده. هو درنو اوریدونکو، اسلامي امت دغسې وتوانید د علم او پوهې مخکې شي او په نړۍ حکومت وکړي. همدغسې بیلګې وې چې ټولنه یې خوځښت ته مجبوره کړه. آیا غواړئ چې ستر امت جوړ کړئ؟
د خپل وخت په ارزښت باندې پوه شئ، د خپل عمر په ارزښت باندې پوه شئ، خپل عمر په لهو و لعب او د فساد په ځایونو کې مه تېروئ. راځئ د خپل عمر نه د په ګټې اخیستنې سره د الله د دین خدمت وکړئ تر څو ستاسو نومونه په تاریخ کې ځلانده پاتې شي او په آخرت کې الله څخه مسئول نه یاست. دویم خلیفه سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ډېره ښکلې جمله ویلې ده. هغه وایي زه څه وخت ویده شم، که د شپې مهال ویده شم د خپل پروردګار حق مې ضایع کړی، او که په ورځ کې ویده کیږم د رعیت حق مې په پام کې نه دی نیولی، نو څه وخت باید ویده شم؟ تاسو ګورئ چې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خپل وخت او خپل عمر ته څومره ارزښت ورکړی او هغه یې نه دی ضایع کړی. هغه وایي څه وخت ویده شم، که د شپې په مهال ویده شم نو د خپل رب وخت مې ضایع کړی دی، حق مې ضایع کړی، کله عبادت وکړم، او که د ورځې څملم د ورځې عبادت وکړم نو ما د رعیت حق ضایع کړی، کله د رعیت خدمت ته ورسیږم. ستر عالم او فقیه امام ابو یوسف رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد د خپل عمر په وروستیو شیبو کې د زنکدن په وخت کې بېهوشه شو. کله چې په اوښ کې راغی خپل یو شاګرد یې خپل څنګ کې ولید. راځه څو په یو مسئله کې له یو بل سره بحث وکړو. آیا د حج تر سره کول په پیاده تګ سره ډیر زیات ثواب لري یا په سپرلۍ سره؟ شاګرد امام ابو یوسف رحمه الله ته ځواب ورکړه استاذه اوس د بحث وخت نه دی، ستا د زنکدن وخت دی او ته بحث کې. مګر امام ابو یوسف رحمه الله په نارامي سره ځواب ورکړه زویه په الله سوګند که زما د عمر یوه شیبه پاتې شي او وکړی شم په هغې شیبه کې مسلمانانو ته په دیني چارو کې خدمت وکړم هغه له لاسه نه ورکوم. او ستاسو نظر څه دی؟ امام ابو یوسف رحمه الله د زنکدن په شیبه کې غوښتي نه دي چې د خپل عمر دقیقه ضایع کړي. ته څه کوې؟ عمر په څه کې تېروې؟ همدارنګه علمای کرام د ستر عالم او محدث امام ابن رجب حنبلي رحمه الله په هکله لیکي چې امام ابن رجب به ویل په همدغو ګوتو باندې مې له 2000 کتابونو څخه زیات کتابونه لیکلي دي. که د دغه ستر عالم د تالیفاتو مجموعه د هغه د عمر د ورځو پر شمېر وویشو په دې پوهیږو چې هغه هره ورځ له هغو کتابونو څخه 9 مقالې لیکلي. دوی څرنګه انسانان ول؟ هغوی داسې کسان وو چې غوښتل ستر امت جوړ کړي. هغوی هغه امت جوړ کړه چې 1400 کاله ټینګ پاتې شه. مګر اوس موږ د هغو پانګو د لاسه ورکولو په حال کې یو. هغه پانګې موږ له لاسه ورکړي دي د هغه ناخلفه زوی په څیر چې له پلار څخه په میراث اخیستې پانګه په لنډه موده کې له منځه وړي. په تېرو 100 کلونو کې د مسلمانانو همت په ژوند، خوړو، سینګار او دیو کې تیر شو. څرنګه موبایل لاسته راوړو، د هغه ماډل څنګه وي؟ د ځوانانو اصلي تشویش همدا دی. یو شمېر ځوانان په ورځ کې 6 ساعته یا خپل زیات عمر د فوټبال په لوبه یا د هغې په ننداره باندې او د تلویزیوني چینلونو په کتلو باندې تیروي یا نورې لوبې. مختلف راډیویي او تلویزیوني چینلونه او انټرنیټي سایټونه د دې لپاره جوړ شوي دي څو یوازې زموږ ځوانان سرګرمه کړي او له ګټور فعالیت څخه یې پاتې کړي. کمې شبکې لیدل کیږي چې علمي، دیني یا اخلاقي مسائل ځوانانو ته ورزده. زه د مسلمانانو ځوانانو څخه په عاجزي سره غواړم چې هغوی په سود راشي او خبر اوسي چې د کوم مقصد په لور باندې دوی حرکت کوي. یو سړي ستر عالم علامه ابن قیم جوزي ته غږ وکړه او هغه ته یې وویلې راځه څو له یو بل سره څو کلمې خبرې وکړو، یعنې بې ځایه غورې وکړو. ابن جوزي ځواب ورکړه که کولی شئ لمر راته ودروه، د وخت د تېرېدو مخه راته ونیسه، بیا به زه تا سره غږېږم. هغوی دومره د وخت په ارزښت باندې پوهېدل، نه یې غوښتل چې د خپل د عمر او د خپل د ژوند څه ثانیې او څه دقیقې بې ځایه تېرې کړي، بلکې کوشش یې کوه چې هغه د الله رب العزت د دین په خدمت کې تېرې کړي. ابن عقیل بل ستر عالم دی. د الفنون په نوم ستر کتاب لري چې تقریبا 800 جلده دی. ابن عقیل ویلي دي اوس چې 80 کاله عمر لرم، په همت، هوډ او له وخت څخه په ګټوره استفاده کې ځان د هغه وخت په څیر وینم چې ما 20 کاله عمر درلود. همدارنګه هغه ویلي دي څرنګه چې تاسو خواړه خورئ زه یې هغسې نه خورم، یعنې وخت نه لرم څو ستاسو په څیر خواړه وخورم. ورته یې وویل نو ستاسو خوراک څرنګه دی؟ هغه ویلې په کلچه باندې اوبه شیندم څو د لمدو وړو په څیر وګرځي، بیا هغه په چټکۍ سره خورم څو زما وخت هسې تیر نه. ګورئ چې هغوی په خپل ژوند کې
د الله د دین لپاره څومره ستر ستر خدمتونه کړي دي چې سلګونه کلونه به د هغوی نومونه د تاریخ په پاڼو باندې لیکل شوي وي. هغوی د خپل وخت نه دی ضایع کړی، بېځایه مجلسونه او بېځایه غورې نه دي کړي، د وخت په ارزښت باندې پوه شوي. نو دغه دی چې د هغوی نومونه د تاریخ په پاڼو باندې په زرینو کرښو باندې لیکل شوي دي. الله دې موږ ته هم توفیق راکړي چې د وخت په ارزښت او د وخت په قیمت باندې پوه شو. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. اے لالا ہم کی دنیا ستړی ستومان دې کړم، د ګناه پیټې دې رابند کړ سرګردان دې کړم. اے لالا ہم کی دنیا ستړی ستومان دې کړم، اے لالا ہم کی دنیا ستړی ستومان دې کړم. چختن میں کولے کل پیدا اول خدمت عالم، چختن میں کولے. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. له وخت څخه د ګټې اخیستنې لپاره باید موږ او تاسو د یو بل ترمنځ رقابت وکړو. ای تاسو پوهیږئ چې دغه معنا د قرآن کریم له آیتونو څخه اخیستل شوې ده. الله رب العزت په سورة آل عمران کې 133 آیت کې فرمایي: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله رب العزت فرمایي پر هغه لاره په منډه منډه وزغلئ چې ستاسې د پروردګار د بښنې او د هغه د جنت خواته تللې ده. هغه جنت چې هغه لکه د آسمانونو او ځمکې په شان پراخ دی او هغه له خدایه ویریدونکو خلکو لپاره تیار کړی شوی دی. همدارنګه الله رب العزت په سورة حدید کې 21 آیت کې فرمایي: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله وایي وزغلئ او یو له بل نه د وړاندې کېدو هڅه وکړئ د خپل رب د مغفرت او د هغه جنت خواته چې د هغه پراختیا د آسمانونو او ځمکې په څیر ده، چې تیار کړی شوی دی د هغو خلکو لپاره چې پر الله او د هغه په پیغمبرانو یې ایمان راوړی دی. دا د الله فضل دی، چاته چې غواړي ورکوي او الله د ستر فضل خاوند دی. همدارنګه الله رب العزت په سورة انبیا کې 9 آیت کې فرمایي: انهم کانوا یسارعون فی الخیرات. دغو کسانو د نیکي په چارو کې منډې ترلې کولې. فکر وکړئ چې مؤمنان څرنګه دي. الله په سورة مؤمنون کې 61 آیت کې فرمایي: اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون. همدا خلک د ښېګڼو خواته ځغلیدونکي او د مسابقې په کولو د هغو ترلاسه کوونکي دي. نو له وخت څخه د ګټې اخیستنې لپاره باید موږ او تاسو رقابت وکړو، د خپل د عمر شیبې هغسې ضایع نه کړو په لهو و لعب کې او په بېځایه غورو او په بېځایه بنډارونو کې، بلکې د خپل عمر شیبې باید د الله د دین په خدمت کې تېرې کړو تر څو زموږ ستاسو نومونه د تاریخ په پاڼو کې په زرینو کرښو سره ولیکل شي. دا د اسلام او د مسلماني تقاضا ده. زموږ مسلماني باید داسې وي چې په خپل عمر کې د الله رب العزت د دین لپاره خدمت وکړو. تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغې خبرې ته غوږ شئ چې د پورتني آیتونو له مفهوم سره ډیره نږدې ده. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي: د 7 شیانو له رارسېدو څخه مخکې د نیکو عملونو په کولو لاس پورې کړئ. آیا تاسو د بېوزلي او تنګلاسي په تمه یئ چې انسان د هیرېدو او خواري واک ته سپاري؟ یا تاسو د سرکشه مالداري یا د تباه کوونکي ناروغي یا د لمنځه وړونکي زړښت یا د هغه مرګ چې د انسان کډه ده په تمه یاست؟ یا د دجال په تمه یئ چې ډیر بد غایب دی او کولی شئ د هغه انتظار وکړئ؟ یا د قیامت د رارسېدو په تمه یئ؟ حال دا چې قیامت ډیر ویرونکی او تریخ دی. ای مسلمانه پاڅېږه، له زمانې سره سیالي وکړه او خپل وخت غنیمت وګڼه
ځکه چې وخت سره زر دی. نه په الله قسم چې له سرو زرو هم ډیر ارزښت لري. سره زر د اخیستو او خرڅېدو وړ دي، مګر وخت که له لاسه لاړ شي هیڅکله د بیرته راستنېدو وړ نه دی. کله چې ستاسو وخت بې ځایه تیر شي پوه شئ چې ستاسو عمر ضایع شوی دی. تاسې د غیرتیانو او د میړنو مقام خپل کړئ، لکه چې تاسو یې مخکې بیلګې واورېدې. د خپل د عمر او د ژوند شیبې د الله رب العزت د دین په خدمت کې تیر کړئ تر څو ستاسو رب ستاسو نه راضي شي. نو خپل عمر په کم قیمت او دروغجنو خوندونو مه خرڅوئ. بېلاري، له منځه تګ او اخروي بدمرغي هغه توکي دي چې د خپل وخت د لاسه ورکولو په مقابل کې به یې د لالهاندي او بیکاري په بازار کې لاسته راوړئ. غیرت او د میړنتوب مفهوم په ځان کې رابرسېره کړئ او هغه څه چې الله رب العزت یې خوښوي هغه خپله په ډاګه کړئ. راځئ څو له یو بل سره دغسې اوسو لکه چې شاعر فرمایي: اذا قلت قولا كنت للقول فاعلا وعزم مزائي كافلي وزميلي تبشر عني بالوفاء بشاشتي وينفق نور الصدق فوق جبيني. هر کله چې کومه خبره وکړم پر هغې عمل کوم او د هغه په ترسره کولو باندې تصمیم نیول زما ضمانت دی. زما ورین مخ زما د وفاداري زیری له ځان سره لري او د صداقت رڼایي زما په تندي پر ډاګه ده. نو راځئ چې د خپل عمر په ارزښت باندې پوه شو. د خپل د عمر د ژوند شیبې د الله رب العزت د دین په خدمت کې تیرې کړو، ځکه داسې کسان شته چې لنډ عمرونه لري مګر تاریخ سلګونه کاله د هغوی یاد ژوندی ساتي. دا هغه کسان دي چې په خپل لنډ عمر کې د الله رب العزت د دین لپاره خدمت کړی. دا هغه کسان دي چې په خپل لنډ عمر کې ځان د الله رب العزت د دین لپاره فدا کړی دی. شپه ورځ یې وکړې او دا مسئولیت یې خپل کړی چې زه به د الله د دین لپاره خدمت کوم. او داسې کسان هم شته چې له مړینې وروسته د هغوی نومونه د تاریخ له مخې څخه محوه شوي دي. د هغه کسان دي چې 100 کاله عمر یې درلودلی اما په 100 کاله عمر کې دی د الله رب العزت د دین لپاره کار نه دی کړی. خپل ژوند یې په عباسیاتو کې، خپل ژوند یې په لهو و لعب کې تیر کړی. د الله رب العزت د دین په ارزښت، د خپل د عمر په ارزښت او د خپل ژوند د شیبو په ارزښت باندې نه دی پوه شوی. نو چې کله مري د مرګ نه وروسته د هغه نوم د تاریخ د پاڼو نه محوه کیږي.